ګرانو کتونکو نننۍ کهاني د یو داسې بالو بچی ده چې د هغه مور د هغه دپاره خوراک ګوري او مور یې مړه شي او دا ماشوم بالو چې کم دی دی په ډیرو سختو کې خپل ژوند تیری د ده یو بل بالو ملګری وي خو شکاریان په دې بالو پسې لګېدلي وي او رده شکار کوي او دو ډیر په مشکله د دې شکاریانو نه ځان بچ کوي او اخره کې دا بالو د دې شکاري ګوړې او د شکاري چې کم سپي وي د هغو سره څه وکړي کله پې د غر نه ګټې راغورځاري او کله ول دا سپي د غر نه ښکته راغورځاري دا ډیره دلچسپ کهاني ده دا کهاني ته اخره پورې وګورئ تاسو له به ډیره مزه درکړي چې څنګه دا بالو په دې شکاریانو باندې اخره کې غوږونه ونیسي او دا شکاریان ته معافي وغواړي او اخره کې او د ځنګل نه وتښتي بل طرف ته د بالو دا بچی په ډیرو سختو کې ځان خپل د غټ بالو رور ته ورسوي ولې چې د زندګۍ ډیره ګرانه وي. د کهاني په شروعات کې موږ ته یو مور بالو وښیي چې هغه د خپل د زوی د خوراک لپاره د مچو په ګک کې ننوتي او مچۍ د ځان نه ځغلي ولې چې مور خو مور وي دا د بچي دپاره هر مشکل تیری او په ډیر مصیبت کې دا د خپل بچي دپاره د دې مچو نه دا ګبین راوباسي خپل بچي له ورکي او په خپله وخوري د دې نه بعد دا مور ولا نور خوراک پیدا کوي دا چې کله په دې غار کې دننه ننوځي په دې باندې له پاسه ګټې راپرېوځي او دا مور یې په دغه ځای کې مړه شي دا بچی د اخوا وتښتي خو د ده د مور په دغه ګټو کې انښتې وي د دې نه بعد دا بچی راشي او خپل د مور مړه کولو کوشش وکړي چې مور یې پاسه ته چرته لاړې او ته ولې نه راوځې د ګټې د لاندې نه خو مور عجزه په دغه ځای کې مړه شوې وي دا بچی ورسره په دغې امید کې سملي چې زما د مور به یو ځل بیا راپاسي خو د ده د مور راپانسي د دې نه بعد دا بچی ځان له د دغه ځای نه د وتو لاره وګوري او د ښکته راکوشي د دغې غر نه د مخامخ یو منډک میلاو شي دی په دې منډک پسې شاته رواني دی دا منډک ځان له خوراک جوړي خو دا منډک د سره مذاق نه کوي او دا ته اوبو ته ورکوزه شي بالو دا بچی ورپسې د اوبو ته ورکوزېږي خو چې دی د اوبو ته ښکته ورکوشي الی جوور دی او دی واپس ته د اوبو نه وروخیږي ولې چې دا اوبه ژورې وي او د له لامبل نه ورځي دی د قضیې نه لاړ شي بره په یو غر باندې اوده شي چې سهار به بیا ځان له سلاره ګورمه بل طرف ته موږ ته په دې ځنګل کې یو دوه شکاریان وښیي چې هغه د بالوګانو شکار دپاره راغلی او دوی یو بالو ویشتلی وي او د هغه چمړه لرې کوي ولې چې د بالوګانو چمړې خرڅوي د ده سره د ده دا زوی وي او دی دا ټوپک سموي چې ټوپک کې صفایي وکړم چې موږ پې د بل بالو شکار وکړو په دې کې سهار شي دا وړوکی بالو راکوشي ښکته او په ګولونو کې ځان له لبې کوي ولې چې دی اوس یوازې پاتې شوی وي او رده مور د ده سره نه وي او یوازې ژوند ډېر په ګرانه تېرېږي او چې مور دې نه وي بل طرف ته موږ ته هغه شکاریان وښیي هغو ته یو غټ غونته نشان د بالو د خپې میلاو شي په دغه ځای کې د بالو دا نشان پیچه کوي او په دوربین کې ګوري چې بالو په کوم ځای کې دی دلته کې دوی ته د بالو غوشان هم میلاو شي دوی وایي چې راته ښکاري دا بالو یو ګنټه مخکې د دې ځای نه تېر شوی دی بل طرف ته موږ ته هغه بالو وښیي هغه ځان له مشروم وګوري او دغه مشروم باندې پیلال غوزاره وکړي دی د ونې سره ناستي په دې ونې له پاسه یو ګلیري وي دا ګلیري په ده باندې یو شی راغوزار کړي او دی چې بره وګوري چې دا خو ګلیري ده او دا د دې ګلیري حرکت دی دا بالو د دغه ځای نه په خاموشۍ لاړ شي هسې نه چې دا د خر بچی راباندې بل شه راغوزار کړي او دی په یوې ونې پسې ځان اومد ولې چې رده د املا خارښتېږي او دا ډېر غټ بالو وي او د ده ډېر زیات وزن وي د ده د وزن د وجې دا پوره ونه ړقېږي او بل طرف ته شکاریانو ته پته ولګي چې بالو په هغه ځنګل کې مخامخ دی دی خپل زوی له هم دوربین ورکړي دوی د یې ونې سره خپلې ګوړې وتړي او دوی د دې بالو په شکار پسې راوځي د ده دا زوی زر زر ټوپک لاک کړي بل طرف ته په بالو باندې د انسانانو بین ولګي خو ده ته د انسانان څه خطره نه ښکاري د دې د وجې دی د ونې نه پل راشو کوي او دغه پل خوري د ده دا زوی زر زر د بالو نشانه واخلي او په بالو ډزو کې د خوش قسمتۍ نه د دې بالو نه وځي او بالو ډېره غټه چغه ووایي او د دغه ځای نه وتښتي ولې چې ده ته پته وه چې شکاریان خو ما نه پرېږدي بل طرف ته دا پلار دې زوی ته ډېر زیات غوسه شي چې تا زما لږ انتظار ونه کړو که تا زما انتظار کړی نو دا بالو به د دې ځای نه وتښتېدلی خو دا زوی اوس ګوري دا پلار یې ورته وایي چې هغه ستا په لاس وس نه راځي چېرې موږ یو ځای په دې بالو حمله کړې وه نو د ده مجال څه و چې دی زموږ نه تښتېدلی وی ولې چې ده به دوه ګولۍ په یو ځای خوړلې وي دلته په ده باندې عجیبه غونته اواز ولګي او دو زر ورمنډه کړي په کوم ځای کې چې ده خپلې ګوړې تړلې وې دو چې کله خپل د ګوړو ځای ته راورسي
په هغه کې د دوی یو ګوړه په ځمکه پرته وي او بل طرف ته سمې وینې په دې ځمکې پرتې وي او د ده دا ګوړه یو مړه شوې وي او دا بله زخمي په ځمکه پرته وي. دو زر خپله دا کومه روغه ګوړه چې وي دا په ونې پسې وتړي. ټام د دغه جانور پسې شاته لاړ شي کوم چیرې د دا ګوړې په دغه ځای کې مړه کړي دي. بل طرف ته د پلار ته د ګوړې نیمه حصه میلاوه شي. ټام چې کله مخې ته جرنې ته لاړ شي نو دته د درېیمه زخمي ګوړه میلاوه شي. ټام په دې پسې لاړ شي او دا د شانت کولو کوشش کوي خو دا ګوړه ډیره یریدلې وي او د خپه په ګټه کې پساو شي او دا خپې کریک شي او دا ګوړه د یری د غزې نه وتښتي خو د پلار دا ګوړه راټینګه کی او په طریقې سره شانت کی. لږ ساعت بعد ټام په لنګړا ته د خپل پلار خواته راشي. په دې ځای کې د پلار دا سوچ نه کوي چې زما دا زوی زخمی دی او منګه کور ته واپس لاړ شو خو دغه سوچ کوي چې زبر دی زناور بالونه خپل د ګوړو بدله اخلم. بل طرف ته موږ ته هغه بالو وخی چې هغه ګډ را رواني د دې ماشوم بالو په د نظر شي او د غټ بالو خواته راشي. یو کې د دې کار سره د دوستۍ کولو کوشش کوي ولې چې دا پیله ځل وي د مرګ نه بعد چې د ځان په شان غټ بالو لیدلی خو دا کار ډیر زخمی وي او ډیر په غوسه کې وي. د دې د وجې د یو کې سره دوستی کول نه غواړي. د یو کې چې کم دی وسغلی د ځان نه ولې چې ډیر زیات خوږ وي او لاړ شي یو ندی وي هغه ندی پار کې دا یو کې د پیچه نه پرېږدي. یو کې په د پسې شاته په دغه ندی کې اوړي بل طرف ته او دا اوبه ډېرې تیزې وي یو کې دی کې نشي اوړېدی او د په غلطۍ دغه اوبو ته ښکته ور وغورځېږي. د اوبو دا سپیډ ډېر تیز وي یو کې په ډېر مشکله باندې ځان بچ کوي خو دی نه بچ کېږي. دی په اوبو کې ډوبېږي خو خوش قسمتۍ سره د یو غټه ګټۍ په هغې باندې خپې ولګي او د دقیق اوبو نه په څه طریقه باندې ځان را وخیږي. خو د بدقسمتي دا وي چې د اوبو په منځ کې وي بل طرف ته هغه غټ بالو راشي هلته کې اوبه وي دی په دقیق اوبو کې خټې وي په دغه کې سملي چې دته لږ آرام میلاو شي ولې چې د زخم ډېر زیات دړ کوي. دی په دقیق خټو کې ملاس وي خو بل طرف ته هغه یو کې ماشوم چې کم دی هغه د پیچه بیا هم نه پرېږدي. کار په دغه ځای کې دا یو کې بیا د ځان نه زغلی خو یو کې ډېر د سمجدارۍ سره د دې کار خواته راشي او دا کوشش کوي چې آخر دی ولې دومره غوسه دی. دی چې کله د دې کار خواته راشي د کار ته چې وګوري د ده نه د وینې بین راځي او د ده نه وینه بهیږي. دی د دا زخم وڅټي چې دا ښه شي زر. د دې نه بعد دا کار چې کوم وي دی هم خوشحاله شي چې زما مدد دې وکړو ستا ډېره مهرباني او دی په بدله کې دا وړوکی بالو وڅټي. د دې نه بعد د دې دواړو دوستي په دغه ځای کې جوړه شي. بل طرف ته موږ ته هغه شکاریان وښیي. دا پلار د خپل زوی زخمی خپه ویني ده ته ووایي چې ته دلته کې آرام وکړه او زه به د هغې بالونه خپل بدله اخلم چې کم بالو زما ګوړې خوړلې دي. بل طرف ته موږ ته دا بالوګان وښیي چې دو ځان له د اوسېدو دپاره څه ځای ګوري ولې چې دلته کې ډېر زر یخنۍ را روانه وي او دو په د شپې شکار کوي. خو دا وړوکی ماشوم بالو چې وي دی په دې اوبو کې هسې منډې وښي. دا غټ بالو چې وي دی په دې اوبو کې مایع راټینګ کړي او د وړوکي بالو ته یې راغوځار کړي چې زه به دا د شپې دا خوراک د دې وړوکي بالو سره شریک کړمه ولې چې دی شکار لا نشي کولی. بل طرف ته موږ ته اشکاري وښیي چې هغه یوازې په ځنګل کې ناست وي او دی ډېر سخت یریږي چې په ما باندې څه جانور حمله ونه کړي ولې چې د شپې ټیم دی او دی په ځنګل کې یوازې دی. دی د یارې یو ډزو کې په دې اوبو کې یو لرګی را روانې ده دا مطلب و چې دا څه جانور دی. بل طرف ته سحر شي او دا غټ بالو د وړوکي ماشوم ته شکار کولو طریقه ښیي چې ته شکار څنګه کولی شي خو دته یو بالو ښځه میلاو شي او دی ورته خپل د طاقت مظاهره کوي یعنی دا بالو امپریس کوي او دی دا ونه ړقوي. بل طرف ته دا وړوکی چې کوم ماشوم وي دی ورته په نظارئ دی خپل طاقت ازماوي دی په یو وړوکي ونې پسې ونښلي او دا راماتوي. په بل طرف ته هغه بالو چې کوم وي هغه دا مادي بالو چې کوم وي دا امپریس کی. دا وړوکی ورپسې هم شاته لاړ شي چې د خو زما ملګری بوتو خو هلته کې دا دواړه بالوګان د یو بل سره میلاو شوي. دلته دا ماشوم بالو چې کوم دی دی څه مشروم غونته وخوري ولې چې دی و چې راشه دا خېټه خو ځان له پیله ډکه کړه خو دته دا پته نه وي چې دا مشروم چې کوم دی دا نشیړی دی او په لږ ساعت بعد د وړوکي بالو ته داسې محسوس شي چې زه خو ناجوړه یم په دې باندې سر ګرځي او دته دا مشروم چې کوم دی دا ورته